قیمتشان است منفی 14.5. د کانونو او پترولیم وزارت د قشقري د 15,000 ټنو نفتو ته استخراج تړون د آزادې داوطلبۍ له لارې د یو خصوصي شرکت سره لاسلیک کړ. مولوي شهاب الدین دلاور د کانونو او پترولیم وزارت سرپرست دغه داوطلبۍ په مراسمو کې رسنیو ته وویل چې د لومړي ځل لپاره د اسلامي امارت تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د تیلو او نفتو د استخراج او تولید چارې پیل کیږي چې د هیواد په اقتصادي پرمختګ کې به رغنده رول ولوبوي. الحمدلله نن بیا د 15,000 ټنه خامو تیلو داوطلبي ده او کامیاب شرکتونو ته به ورکول کیږي. الحمدلله د افغانستان په تاریخ کې پراتګ د امارت اسلامی افغانستان سره دا اول وار ده چې د امارت اسلامی افغانستان په قیادت کې افغانستان تولیدونکی استخراج کوونکی د تیلو سو دا څومره داوطلبي ده دا څو کاله موږ کوو. الحمدلله په لسګونه میلیونه ډالر خزانه د حکومت د افغانستان ته ځي او بیرته په خدمت د خپل وطن کې مصرفيږي. دا 15,000 ټنه دلته به د هیڅ لحاظ نه کیږي. لکه اول هم سه افتتاح د دې مجلس په مبارک د الله په کلام وکړه او دعا وکړه همداسې به انشاءالله په شفافیت سره ټول موږ ورونه ټول مکتیو برابر چې یو سنت د افغانستان د خلکو ګټي همغه ته به موږ ورکوو. د کانونو او پترولیم وزارت سرپرست له داخلي شرکتونو وغوښتل چې په هیواد کې د نفتو او تیلو د تصفیې لپاره د یوې لویې فابریکې د جوړولو په پار پانګونه وکړي ترڅو د تیلو بیلابیل ډولونه په هیواد کې دننه تصفیه شي. از وطندارا خودم گفتم که شما کوشش کنید یک فابریکه معیاری تصفیه تیل جور کنید و امرای خارجی هم ما در مذاکرات هستیم که یک خوب فابریکه تصفیه که 100% تصفیه شود که در او مبلین در او قیر اما آخری موضوعش ازی جور شود گریس جور شود و پترول و دیزل و کلگی 100% د ایده تلاش هستیم. همایون افغان د کانونو او پترولیم وزارت ویاند وویل چې د نفتو د استخراج د داوطلبۍ په پروسه کې 18 داخلي شرکتونو ګډون کړی و چې د یاما پترولیم شرکت تر نورو شرکتونو لوړه بیه ورکړې وه او ګټونکی اعلان شو. امودریا نفتي حوزې 15,000 ټنه خام نفت موږ اعلان ته سپارلی ترڅو ګڼ شمېر شرکتونه راشي او د آزاد رقابت له لارې دغه تیل په ښه نرخ باندې واخلي. نن تاسې شاهدان وایي چې تقریبا 18 شرکتونه راغلي وو. کانونو پترولیم وزارت تالار کې د رسنیو په شتون کې داوطلبي وشوله. شرکتونو مختلف نرخونه اچلي او د یما پترولیم شرکت چې د ټولو نه لوړ نرخ ورکړی و هغه د 15,000 ټنو خامو نفت ګټونکی اعلان شو او دغه 15,000 ټنه خام نفت چې کوم وپلورل شول د دې مجموعي ارزښت د 10 میلیون امریکایي ډالرو څخه د دغه نرخ په اساس باندې لوړ دی. نن موږ په یو داوطلبۍ کې ګډون وکړی چې د قشقري 15,000 ټنه خام تیل و. خوشبختانه تاسو ولیدل چې دغه پروسه ډیره شفافه وه. هر چا ته استلام ورکړل شو او بیا د صندوق نم د ژورنالستانو د ملګرو څخه یو نفر کاغذونه راویستل هماغه کې زموږ نرخ چې منفي 8.7 و موږ برنده شولو. یو بله مهمه مسله دا ده چې دا تیل به ټول په افغانستان کې تصفیه کیږي. همدلته اوس ریفاینریان شته دی همدلته به تصفیه کیږي د افغان کاریګرانو د افغان انجینرانو او د دوی په مټ. دا به هم کاري فرصتونه برابر کړي او هم د افغانستان په عوایدو او د افغانستان په اقتصاد کې به مهم رول ولوبوي. د یادونې وړ ده چې د کانونو او پترولیم وزارت له لوري د هیواد بیلابیل ډوله کانونه د آزادې داوطلبۍ له لارې د استخراج په موخه خصوصي شرکتونو ته ورکړل شوي دي چې د یو شمېر کانونو د استخراج چارې پیل شوي دي او د یو شمېر نورو استخراج چارې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي.